جی د ژغ قدرمنې دا ټیمیژ په یو ای کې په المارات کې په د المارات چې کومه سیټي دو ابوظبي په هغه کې مرینا بیچ هغه ته موږ راغلي دلته لکه څټ تو تسوینه دغه د ابوظبي چې کوم سیټي دو کوم شهر دی دغه د ابوظبي شهر دی هغه سیټي دو نو دلته د موږ د علاقې څه ځوانون مو ولدل دلته راغلي وي هغه د مو سره وسیلور دي هغې سره جمع کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم راته وښایه. مو نوم فرید یو د جنوبي وزیرستان وانه تنایي سره تعلق لرم. اچھا تنایي نه دلته راغلی څومره وخت شي چې راغلی؟ تقریبا یو سال مې شي یو کل پیرا کیږي بس یو کل د پیرا کیږي. دلته د جاب شته که فارغ؟ الحمدلله جاب مې شته او دلته کنسټرکشن کمپنی کې د سیفټي انجینر چار کوم. چاول نه روغلی اول د جاب ډایرکټ مینده که ستړی شوې؟ تقریبا یوه میاشت په کمره باندې وم داسې یوه نیمه میاشت پانه بعد مې جاب مینده کړ. الحمدلله اوس په جاب یم. درته وایه چې لکه موږ خلک پوست نشتي یقینا چې زیاته شوې دو ډېره زیاته شوې دو خلک بېروزګاري چې کومه دو هغه زیاته شوې دو نو په داسې ټیم کې خلک چې کوم دی هغه لار بار نور ملکینه چې کوم دی هغه تدریمي او خاص کر امارات ته د میش خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات روان دی نو څه رایې څه تجویز دی چې دی دا څه وکړو دغسې خلک د پوره دلته روزګار شته لکه میش خلک خو اکثر کې ډوري لیاده کونه د بلچي مزدوري نه علاوه بله مزدوري نه دوزه. بالکل الله خان بھائی دا داسې دو چې مطلب دلته اول میز روغلي دلته میز یو داسې هسې پلیټفارم نه و مطلب میز داسې کاسونه وي چې هغې میز پراپري گایډ کړي وای چې تاسو په داسې کې کمپنۍ په دا کمپنۍ کې اپلای وکړئ په دا ویب سایټ باندې اپلای وکړئ. اوس الحمدلله په دا یو نیم کل کې د میز د وزیرستان 40-50 داسې ایجوکیټډ کسونه روغلل چې د یونیورسټۍ نه فارغ دي اب اس پر ډیفرنس په مختلفې کمپنۍ کې هغه نن سبا چار کړي بیا هغې داسې یو ګروپ جوړ کړی دی لکه اوس مثال کې طور پر د وڼه یو نوی کاس روغی د یو ای دلته چې کوم مطلب زه دلته جاب څرنګه غواړم په کوم ویب سایټ ته درېږم او څرنګه اپلای کوم لکه زه چې اول روغلم مې جو ټکسي ونیولی یوه کمپنۍ اډنوک نوم ورودلی وه ته لوړلي خو چې هلته ورسېدلي ولته میش ته و چې میش خو سوي بای هینډ نه وخلي اکه د مو دلته یو کاس وای پراپري ګایډ کړی وای چې ته په پلونکي ویب سایټ باندې اپلای وکړه دلته سی وي سینډ کا دغه دا پروسس دو بیا د مو هغه اسونه باندې وای نر میش دا وایي چې میش چې څومره نوي کاسون په دانه باد درېمي ادا په سوشل چې کوم نیټ باندې دی لکه اوس چې میش لینکډین دا یا د میش کوم نور ویب سایټ دی پابند هدا ایجابینه وغوړي او دلته چې ډېر درېمي دی د خامخا د میش سره یا د نور داسې ملګري سره رابطه وکړي چې د فیلډ کاسون وي که د میډیکل کاس وي میډیکل کاس سره رابطه وکړي که انجینر وي د انجینر سره رابطه وکړي چې دی پراپرلی ګایډ شي. اچھا دا ممکنه دو چې یو کاس د پاکستان دلته مطلب تاسو دی ته د ویب سایټس وښایئ دا کمپنۍ وښایئ یو کاس د پاکستان خپله اپلای وکړو آنلاین داسې دا بالکل ممکنه دو او دا فاسبل هم دو په نن تقریبا 15 کلیا مخه داسې شول چې ورنکو پاکستان اپلای وکړه اته ایمیل وشو خو نن سبا یو داسې ملتی چې مطلب ته د هر کاس ایکسس شته انډین دی پاکستانیون دی فلپینیون دی نور ټول د دلته راغلي دو وس دلته کمپنۍ هغه کاس هایر کوي چې دی ته مطلب اویلیبل وي ډایرکټ امیډیټلی دی ته اویلیبل وي چې مطلب دی نن اپلای وکړي سبو د تکال وشي چې روشه نر بیا هغه کاسون ته دی ډېر پریپر ورکوي چې دلته موجود وي نر دا بیا ډېره ښه خبره وي چې دی دلته په موقع خپل موجود وي بل چې مطلب دی د پاکستان حکیم نمبر په سی وي اچولی وي دی ته چې دی کال یو ای نه دلته کال نه کېږي دی ته باقاعده ایمیل وشي خو که هغه کس چې دلته پریزنټ و د یو ای نمبر په خپله سی وي لیکل شوی و د دلته ایمیل مطلب د وله اویلیبل وه بیا هغه کس ته ډېر اپرچونټیز زیاتې وي. درته وایه دوی پښتنې در ښه ډېر د نه ستړیا وه چې یو زه چې دلته روغلم دا وکتل چې د میژ کومې مین سیټیز دي دلته د لکه خاص ابوظبي شوله شارجه شوله یا دوبۍ شوله په مین سیټیز کې د میژ خلک ډېر کم محسوسیږي لکه مصطفی داسې الین داسې مطلب داسې ډېر چې داسې ځایونه دي چې هغه ډېر په دلته لکه د المارات په نظر یې میژ وکسي هغه ورسته دي شارینه دي علاقې دي نو په هغه کې د میژ خلک ډېر زیات وي وجه څه دو؟ الله خان بھائی من خبره دا چې د مصطفی انډسټریل سیټي دو د میژ خلک کې کاروبار ټول د مطلب چا په کمپنۍ کې چار کو څوک په کمپنۍ کې کړی چلاوي چا ټرانسپورټ جوړ کړی دی څوک لیبرۍ کې مزدورا کی انډسټریل ایریا کې دی ته ولته کیمپ میلاو شوی دی دی ولته ته ایکسس او دی ولته تاګ اسون دی او دا بهر ته چې کیم خلک دی دا د آفس چارې کو دغه بزنس اپارچونټي دغه خلک سره وي دا بزنس کو بیا په سیټي کې مطلب یو کس آفس چار کو ولته آفس
که دای مطلب وی ولته نشته کم راورس راون سي یو کس بزنس ولته راون وی ولته دای کم راورس راون سي کله میش خلک چیرې د انډستریل ایریا نه بزنس تر وته د یو بیا دوبۍ کې په آلین کې یا په ابوظبي سټي کې مطلب دی ولته رهایش وی ولته دی وسیږي او ور دا شای وس راون دی الحمدلله د میش خلکو بزنس سایت ته آفیس تر راون دی او ان شاء الله قریب کو د میش ډیر خلکو د سبب په مین سټي کې په شش پوسټینه بندوي ډیره مهرباني ډیره شکریا جی د ژغ قدرمن یو بل ملګری سره ویلوړ دی د میش په خپل لباس کې وتلای دی نوم ته وشیا مونږ کامران دی زه د جنوبي وزیرستان د کړي کوټ سره تعلق لرم د کړي کوټ سره تعلق لري څومره وخت شي چرغلای مو تقریبا یو کول شي چې زرغلای جاب دشتا کا څنګه بالکل زه چې څنګه تل تقریبا 5-6 دن کې مو جاب مینده ک او په یو ټایپینګ سنټر کې زه چار بس د میکاری جاب د خوشحالی شی ویل نشزن مطمئن شو مطلب دغه چې د مو کیم فیلډ مې و د کمپیوټر غا یغه ریلیټډ جاب دی یغه نظر ډیر مطلب مطمئن یم درته ویا چې دلته خو ژوند ډیر بدل دی دلته خو میشه دا مرغی د سیمو سره ګرځي چې دلته کیک ورتاون سره روشي لوس نه د کیکو خلی ډبل روټي خوري پوس خو چې میش مرغای ویني سی غون په لپس په تریږي نه سپای پرې دی سپای ټنګاوي مرغی ټنګاوي دلته د خلک نو پوس خو یو داسې باندې نمونه ژوند دی ډیر سخت ژوند دی څه پښتو دو څه اسلام ډیرو ته سخت کړی دی نو څه دی فیل کړل په دا کول کې دلته چې روغله دلته ژوند څنګه دی یو ادمي ژوند سره ممکن دی چې په دنیا کې پرنګ ژوند ممکن دی ولنه دلته خو چې کیم دلته ژوند د کیم میجه لا کول د خو مطلب ډیر فرق دی د نتر غلې سوچ په دې شکل چې تو ډیر محسوس کړای وي په پوسنا داستو چې خو دلته چې کیم پوس میجه کومتای مطلب چې کیم یغه غاوي یغه داس غا نشته مطلب چې دای کیم امن کیم خالته ور کړای دی دای چې دا کیم دلته حکومت ته دغه مطلب در امن جوړ کړای دی چې آر یو چې کاسته یا څوکتای ها زوندر پغه کې فیل کوي مطلب یو سیستم یې دی همیش په قسم سیستم نشته لګا غا شدای هغه وجنات د امن چې کیمه غټه غادو دغه دلته خو ژوند دلته خو داسې د کمرې څټ ته خو ډیر براک تراګ ماحول دی لکه د میش خو په ونه کې مطلب د پښتني علاقې کې خو دا ماحول نه دی دغه سه په ټي وي باندې خمیش ویني نور خو رښتیا دا نه مانی چې درنګ ماحول په دنیا کې شته نو په دا کې خو د میش خلک کنفیوز کیږي نه دغه کیږي خو نه دا داس وی چې مطلب اول خو خامغه چې یو نوې زیته یو غاور شي میغه سره اډجست کول چې کی میغه مشکل شي دا خو به چکل راځي د ټیم به تیر کیه میغه ماحول سره اډجست کول مشکل نه دی خو کا چیرې میش خپل دا غوړي چې مطلب یو سره میش اډجست شي د خو د نه درځي خو نه دی دغه چې زو وسپک سما د مرینا بیچ کیم دی دره په ګومل بډم نه خو مطلب دغه واړی کوي دی نو ګومل ډم خو میش په درنګ جوړولای شي بالکل یې جوړولای شي خو کچېرې میش دا وغوړي په متفقه غون دا وغوړي چې یاره میش دغه سي جوړاوي لکه څنګه چې دغه خلک جوړ ده اشتي د ژوند صاحب باندې نه کی د ژوند پریج دی چلش سا وخلیا ډیره مهرباني ډیره شکریا جی د ژغ قدرمنه دلته دغه چې کی مرینا بیچ تای دلته ډیر زیات خلک دریمي چاکر تر دریمي مختلف خلک دریمي ډیر خلک هغه انجوایمنت کو خلک دلته هغه خپل ژوند چې کیم دی روشي څو وخت ډیر خلک په چوټي باندې چا چې دلته جابینه دي هغه روشي تو څټ ویني چې خلک وروتلې دی مکمل خالد هغه مزدګار ټیم دی وس دغه ژوند انجوای کوي د ژوند نه خوند وخلی 50 په تکوله ژوند دی خوشاله تیراوي خوږ تیراوي میژ هم په دغه رنګ ژوند کړلای شي په خپل وطن کې په خپل علاقہ کې خو کچېره میژ لږ همت وکي میژ لږ کوشش وکي بل دا چې ژغ نیوز ورغلی دی المراته نو دغه نن دغه یو ریپورت و چې په مرینا بیچ میژ دلته د ملګری سره ملاو شي دلته هم جوړ کا مخته میژ ته د میژ خلک ته دلته کیمه اپورچونټیز دي کیمه موقع دي هغه باندې میژ خبرې کې د مختلفو بزنسمنونو سره ملاويږي د مختلفو خلکو سره ملاويږي چې میژ خلک ته دلته کیم قسم موقع دي او د میژ خلک چې کله د پوره نردريمي څه ورته پچار دي چې د اول څه شایزدا کو څرنګ زون تیور کو بیا روشي اکه وزیر ژغ نیوز مرینا بیچ ابوظبي